د پریانو جادويي کهانیانې ملګرو که ستاسو د پریانو جادويي کهانیانې خوښې یا میجیکل ویډیوګانو تاسو کتل شوقینان یې نو تاسو نه ریکویسټ دی د ویډیو لایک دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم آن کړئ چې تاسو ته هره نوې ویډیو په ټیم باندې میلاویږي. دا د پیری مووي ده چې ډېره ښایسته زبردسته مووي ده چې څنګه اولتل والا د انسانانو په شکل کې پیریانې او دا الوزي. یو پارت جون نه وښیي چې هغه د خپل پوره ټیم سره یو داسې ایریا ته را روانې چې په هغې کې پریانې پاتې کیږي. د ده پوره ټیم په ګوړو باندې سوار یې خو چې تو کله دلته راشي دا پریانې چې کوم وي دا راته استقبال ته ولاړي یعنې په ده باندې اټیک کولو کوشش کوي چې چېرې دا زموږ دښمنان دي. دې مشرې ته ووایي چې موږ دلته کې امن له راغلي یو جنګ له نیو راغلی او که چېرې موږ جنګ له راغلو زموږ سره به اسله وه دا خپل کسانو ته اشاره وکړي دا ټول راکوشي ښکته کیني. جون ورته ووایي تاسو ته ډېره زیاته خطره ده د ویډیو نه وولف نه هغه په تاسو باندې اټیک کوي. موږ ته اطلاع میلاو شوې ده ولې چې داسې څه انسانان چې هغه دا پریانې چې دا د ځان دپاره خطره ګڼي. دې د وجې دا جون د دې ځای ته راغلی چې موږ به تاسو سره اوسېږو ته امن به قایموو او چې کوم انسانان تاسو ختمولو کوشش کوي موږ به د هغو خلاف تاسو سره په میل کې جنګېږو. نو دا جون داسې د خپلو نشانونه بره پوتلي دی په هغې پیچو کې دی یو غار ته راشي هغه غار کې یو غټ کتاب پروت دی چې دی هغه کتاب پړاوی نو ده پسې یو پیری راشي د ده باندې چاړه کېږدي چې تو دلته کې بغیر اجازت نه څنګه راغلی دی. ورته وایي ما د نشانونو پیچه کړو دا ورته وایي دا خو زموږ د پخوانۍ زمانو د جادويي کتاب دی چې په هغه وخت کې تاسو انسانان هم نه وو او که چېرې دا ستاسو غوندې انسانانو په لاس راشي نو تاسو خو به زموږ نسل او خاندان ختم کړئ. ولې چې انسانان همیشه نه د پریانو دښمنان دي. دی ورته وایي چې ما خپل دښمن مه ګڼه ما خپل دوست وګڼه. دا ورته وایي د دې ځای نه وځه دوباره ګوره دلته ویننم. دی ورته وایي ټیک ده تېره دغه ځای نه لاړ شي. یانو چې کومه لیډر وي هغه دې مې ماته وویل چې ته په جون نظر ساته ولې هسې نه چې دوی له زموږ کتاب په لاس ورشي نو دوی د دې کتاب په ذریعه زموږ نسل ختمولی شي او د انسانانو پروسه هسې هم نه ده پکار. په دې کې دوی دا کتاب هم وښیي. په دې ځای کې د جون یو ملګری راشي چې زموږ ټلیفوني چې کومه رابطه ده هغه تارونه شوکېدلي کټ شوي دي. دی ورته ووایي چې هېڅ خبره نه ده موږ به د پیریانو مدد واخلو. دی مې ماته ووایي چې زموږ مدد وکړه. دا والا مدد کې د قطار د یو غر نه بل غر ته وړي ولې چې دا په هوا باندې له پاسه دا د تار د یو ځای نه بل ځای ته وړي. جون دی یو کتاب ورته چې دا کتاب کهانیانو مزیدار کتاب دی د تیز طریقې سره دی د دې جنې سره دوستي شروع کړي. بل طرف ته راته چې کوم ګارډس وي هغه راپاسي اخوا دېخوا ګرځي. په دې کې یو درې کسان چې هغه ځان ته ستنې وي د هغو نه پیریې جوړې شي. جون چې د اواز شور واوري دی هم رامنډه کې دی خو خپل کسان چې وګوري هغه د پیریو وړلی دی چې ښکته وګوري په هغه کې یو بیړۍ په ده باندې اټیک کوي خو دی وولي د مخې سره په دې ځای کې ده باندې یو بله بیړیا حمله وکړي او دی یې راقابو کړی عنقریب وژني خو ده ورته مخه ته ټوپک نیولی خو د ده چې کومه پري ملګري هغه راشي دا بیړیا مړه کړي. دا بیړۍ چې څنګه مړه شي د دونه ستنې اثر ختم شي دونه انسانان جوړ شي. دا جون ویرېږي چې دا خو شی خطرناک دی. دی خپل مشر ته ټوله قصه وکړي څنګه بیړۍ د انسانانو په شکل کې بدل شو. د هغو ته ستنه وایي د هغه ستنې ده چې د دونه بیړیګان جوړېږي او دا خو د پیریانو دپاره هم ډېره خطرناکه ده. دا جون بره ناستې ده پسې هغه فیري راشي د سره خبرې کوي چې همیشه انسانانو په پیریانو باندې ډېر زیات ظلم کړی. دی ورته وایي چې زه موږ په هغې کې نه یو موږ ستاسو حفاظت له راغلي یو. په دې کې د یو ملګری چې دی د هغه پیچه وکړي چې دی چېرته ځي نو هغه ځنګل ته لاړ شي د هغه نه هم بیړیا جوړه شي. دی چې دا ویني دی ډېر حیران شي خو په دې کې سهار شي دی ته ویني سور پروت وي دی یو ایرن شکار کړی. دا ملګری والا کپړې راوړي نو دله دا کپړې ورکړي. دی ورته ووایي چې څه داسې په میاشت یو ځل لازمي زما نه بیړیا جوړېږي. دی ورته وایي چې دا به زما او ستا په منځ کې راځي زه به د دې باره کې چاته څه نه یم خو ته به هم چاته نقصان نه رسوې. دی ورسره هم واده وکړي چې زه به چاته نقصان نه رسوم. په دې کې د دوی یو پري ډېره زخمي راشي چې داسې یو فوج را روان دی او هغو په موږ باندې اټیک کوي او هغه زموږ ډېر کسان زخمي کړي دي او دې کلي باندې حمله کولو ته را روان دي. دا جنۍ ته دا پري چې کومه وي دا ورته ټوله قصه وکړي او دوی ځان تیار کړي. دا جنۍ راشي جون ته هم ووایي چې ستاسو کسان په موږ باندې اټیک کوي. جون په خپله هم پیري د دوی وزرې کټ کړي په بچپن کې. دا چې ویني دا خو انسان دی او هم پیري دی. دی ورته وایي چې زما وزرې په بچپن کې کټ کړی دي. پیري ته چې پته ولګي چې دا خو زموږ په شان کې پیري دی دا د سره همدردي پیدا کړي او دی ورته وایي چې زه به تاسو ته نقصان نه رسوم او تاسو به خدمت کوم. دې ځای کې دا جنۍ د ده سره مینه شروع کړي یعنې د دوی یو بل خوښ شي.
جون پسې یو جنۍ راشي چې زمونږ به چې کوم ملګري دا پیري هغه تا سره مینه کوي او د پیریانو د انسانو سره مینه کول دا یو غټ جرم دی او ستا د وجې به هغه یو ځل لازمي مري خو ته څه طریقې سره هغه د ځان نه وځغلوه د وځغلولو سره ته خو یا مټاکه وکړي ولې چې د دوی دواړو یو بل خوښوي د پټه پټه مینه کوي په دې کې دا جون او دا ټول مشران راغلي دي ځان تیاری کوي ولې چې په دوی باندې دلته کې راټیک کېدو والی دوی ټول خپله تیاری شروع کړې د باندې چې کوم کسان یې هغه ډېر خطرناک دي دا جون د جنۍ ته ووایي چې تاسو دا نورې پیریانې ځي دومره دې ځای نه لاړه شه خو دا ورته وایي چې نه زه به ستا سره یم په دې کې کسان وخت چې په دغه کلي باندې حمله وکړي دا جون د جنۍ ته مشر ته ووایي چې تو خپلې هغه پیري ته ووایه چې دی مړ شو نو دا به الله تاسو سره واپس لاړ شي که نه نه ځي دا چې کله واوري چې جون مړ شو دا ډېره غوسه شي په ژړا شي خفګان کې چې دا څنګه مړ شو دا دوی د ځان سره په زوره بوځي دلته کې دوم د هغه کسانو سره فایټ کوي او دې ځنګل کې دا پیریانې تختې خو دوی ته بره یو داسې جال لګولی چې په دې جال کې چې څومره هم پیریانې چې الوځي نو په جال کې فسادېږي نو دې طریقې سره د دوی ډېر شی پیریانې چې وي هغه مړه شي او څه پسې دا اولف لګولي په دې کې دا جنۍ دا یو اولف چې دی مړ هم کړي دا کومه جنۍ ولې چې دی خو اشنا تر دې مطلب دا چې هغه مړ شوی دی هغه مړ نه دا په څه طریقې سره د دغه ځای نه ځان وباسي ښکته ټوپ کړي او د هغه ځای نه والوځي او جاز ته لاړه شي په هغه جاز کې هم د دوی حالات ښه نه وي سمندري طوفان کې دوی ګیر شي او کافي د دې جاز نقصان وشي دا په دې جاز کې ډوبېږي خو دا یو کس وباسي په دې کې دا جون وښایي چې دا مې دغه ځای نه خپل ملک ته راشي د دې پته لګی چې اخر د دې پیریانو څوک قاتل دی ده ته اطلاع میلاو شو چې داسې یو پیري ډېره زخمي ده دا پیري د دې راشي دا پیري ورته خپله ټوله قصه وکړي چې داسې یو کس و د هغه په لاس باندې ټیټو غونته نشان جوړ دی او هغه زموږ ټولې پیریانې په جال کې په سوکړ وي او موږ یې داسې بېدردۍ سره مړه کړو دی ورته وایي چې زه به ستا قاتل نه پرېږدم که دی په هر ځای کې وي تا به زه لازمي راوباسم دې ځای کې انسانانو یو میټینګ وکړ چې دا د پیریانو نه ډېر سخت خلاف وي چې دا پیریانې به په دې دنیا کې نه وي ولې چې د دوی انسانانو طرفونه ډېره زیاته خطره ده د په آپس کې دغه جنګ جګړه جاري وي په دې کې دا جون وي چې دی په دغه کس په تلاش کې وي چې دا کوم کس چې دا پیریانې وژني دې کې چې دا کوم مشر وي دی بالکل خاموش وي هېڅ غږ هم نه کوي یو پکې ډاکټر چې کوم وي دی وایي چې بای زموږ سره دا پیریانې نشي اوسېدی په دې کې دا پري وښایي چې دا دوه کسانو نیولي دی یو شهزاده له ورکړي چې دا به ستا خدمت کوي ستا نوکره به وي او بل زموږ سره څه لاره نشته ولې چې موږ تاله نور هېڅ هم نشو درکولی خو به ستا په جاز کې صرف دغه یو جنۍ پاتې شوې ده چې دا دې موږ ژوندی راوباسله په دې شکر وباسه او دا به ستا خدمت کوي دا د دوی په کور کې د دوی سره کار مار کوي لګیایي خپل وخت پاس کوي په دې کې دا جون راشي دی کس ته ووایي چې دا پریانې څوک اخر وژني ولې چې ته خو د پریانو دښمن یې دی ورته تا ته د هغو ډېره زیاته همدردي ده ولې تی وله یو څوک راواچوي چې د خر بچیا د ارامېتوب په ټول هم په تا کې دی ولې چې دم د پریانو ډېر سخت خلاف وي دا جنۍ خپله ملګري ویني او ملګري سره راشي میلاو شي هغې ته ووایي چې ما ته پته را ده تا سره جون دوکه کړله تاسو چې څومره پریانې مړې شوي دي دا جون مړه کړلی او جون ما دلته لیدلی تا ورته وایي چې نه جون داسې نشي کېدی خو مړ دی دا ورته وایي چې نه هغه مړ نه دی په دې کې دا پریانې میر چې کوم ځای هغه د پریانو سره ځان له ټیم پاس کول نه راغلی او بل طرف ته جون چې دی هغه کس ګوري چې کم یو دا پریانې وژني د ده په یو کس نظر شي په هغه باندې شراب واړی دا خو هغه نه دی چې خیال شي ورته په لاس باندې هغه کس نشان وي ډېره دا پیچه شروع کړي خو چې پاري ورته څه ویني چې داسې نشان دی پې هغه نشان د ده په لاس باندې وي او دی وایي چې دا خو اوس میلاو شو دی به زه نه پرېږدم دی پسې شاته منډه وهي دی ته په ډېر مشکله ځان وباسي کله په څه ولي کله په څه ولي خو جون یې هم دومره په اسانۍ نه پرېږدي او په ده پسې منډه وښي جون یې دیم په یو چت باندې راګیر کوي جون ورته وایي چې ودرېږه که نه ولمه دی او ستا کیل ختم شو دا کس ورته وایي چې کیل خو اوس شروع شو ختم خو نه دی تاسو ته پته نه ده چې ستاسو په سر باندې څومره غټه خطره منډلاریږي او تاسو به ډېر زر د دفاله شکتیانه چې دي د دې په ګجال کې راشئ دقه ورته ووایي او تېره دقه ځای نه ښکته ټوپ کړي یعنې خودکشي وکړي جون چې کوم معشوقه پیري وي هغه را د کور معلوم کړي او په ده پسې راشي د شپې د باندې له پاسه کښېني ده ته ووایي چې تاسو دومره په اسان مرګ به نه وژنم ولې چې ما ستا په هغه جهنم کې انتظار کړی چې تا زه یوازې پرېښودم او په زما نه وتښتېږې خو د دې بدله به زه ستا نه اخلم دی ورته هېڅ هم نه وایي صرف ورته ګوري
او خاموش خو تا چې نه ورته وویل چې زه تا دونه په اسان مرګ خو نه وژنم، زه به تا له خطرناک مرګ در بل طرف ته یو پري وخت چې هغه د ندۍ په غاړه هغې ته یو پانسوري میلاو شي او د جون یو تصویر ورته هم میلاو شي. نو دې ته مخامخ یو غار دې ته څه خطره محسوس شي، دا چې څوک دې ځای نه تښتېدو کوشش کوي، نو دا کوم بلا غونته چې وي دا راشي او دا راکاږي او دغې غار ته دننه بوځي. دا ډېرې زیاتې چغې ووایي. د په دې نه پاړ سهار جون ته اطلاع میلاو شوې جون راشي د دې تحقیقات لاته ډېر بورې طریقې سره وجلې وي. جون چې دا سره ویني چې دا خو مایکل نشي کېدی، ولې خو یو اسې موره وه. تېره د وینې نشانې پسې شاته لاړ شي نو دا وینه دننه د پیپ ته ننوتي چې دا دې ورته ووایي چې دا څه ډېر خطرناک شی دی چې ډېره د پیریانو دښمن دی. دوی ته دغه ځای نه تحقیقات شروع کړي، دا د دغې پیري کور ته راشي، دوی یو وړوکی غونته کریچر یا تختې د ده دا یو ساتي دغه په بوتل کې بند کړي. راځو چې نظر شي په کمره کې رنډن په نوم یو کس وي، د هغه دغې کمرې کې وي. دوی راوباسي، دی ورته وایي چې پیري تا وژله. دی ورته وایي چې ما پیري نه ده وژلې او هغه خو زما ډېره ښه ملګرې وه، ولې چې موږ کوم وخت کې سینګران وو نو هغه هم یوه سینګره وه او زه هم یو سینګر وم، خو د هغه چې بوډۍ شو د هغې شهرت لږ کم شو، د هغې د وجې به هغه ډېره زیاته خفه وه او هسې ته د هغې باره کې دومره انویسټیګیشن ولیکئ، ولې تاسو خو به یو عام غونته فایل جوړ کئ او په هغې کې به ولیکئ چې زموږ انویسټیګیشن پوره شو او دا په خپله خپلو کې ورغلي او مړه شوي دي، ولې چې ستاسو خو ابمشنه ده په کار د پاریانو باره کې. دی ورته چې داسې نشي کېدی، موږ به د دې پوره تحقیقات کوو. دلته کې چې کوم دا مشر وي د ده زوی چا اغوا کړی وي، په دلته کې دا جون راشي تحقیقات لري، خپل مشرانو ته ووایي چې داسې د پاریانو ته ډېره زیاته خطره ده او څوک دا وژني. او بل طرف ته دا پیري چې کومه وي دا ډېر پورې طریقې سره وژلې وي. دلته کې د دې پوسټمارټم جاري، نو دا کس د جون ته وویل چې دا یې ډېره په پورې طرح جانبوج کې وژلې ده، چې یعنې هغه د دې پاریانو دښمن و چې هر څوک ولې چې دومره بهتر د مرګ خو څوک چاله دومره په اسانۍ نه ورکوي لکه څنګه مرګ چې دې له ورکړلی. راته ښکاري دا چېرته د دوی سره زوړ دښمن دی او د دوی سره ډېره زیاته غوسه ده. جون لاړ شي خپله ملګرې پسې، کوم نه چې بیډیا جوړېده هغه یې نیولی په جیل کې شوی، ولې چې د اصلیت کې ټولو ته پته لګېدلي خو د ده نه دته څه خاص جانکاري میلاوه نه شي. بل طرف ته دا جنۍ وښیي چې دا چې د چا نوکری هغه په دې باندې ډورۍ اچوي لاس پرې ور دا ده ته ورته وتښتې خپله ملګرې پسې ورشي. نو هغه ملګرې ورته ووایي چې زه داسې یو بلیک انټیټي ده چې په هغې سره ته کوم میلاوه شي نو ستا پاور به هم ډېر زیات شي او بلیک کاله جادو والا چې کوم دی هغه ډېر خطرناک دی، هغه به زموږ مدد کوي. بل طرف ته د دې میر چې کوم زوی وي هغه چې اغوا کړی وي او دا میر ډېر پریشانه وي، نو دوی یو تانتریکه جادوګره راغوښتي چې جادوګره چې پوره حساب کتاب وکړي. نو دوی ته ووایي چې دا ستاسو چې کوم ډاکټر دی هغه دغه ستا زوی اغوا کړلی. نو دی ورته ووایي چې ډاکټر آخر زما زوی څه شي اغوا کړلی. دا ورته ووایي چې هغه د میر شپ ته د هغه اراده ده چې زه میر جوړ شم. بل طرف ته دا پریانې د بلیک انټیټي سره میلاو شي، پردي ملګري غلطي کړې چې دوی هغې له د هغې سزا ورکړي، خطې غوځار کړي چې دلته کې د غلطۍ گنجایش نشته. دلته کې دا بله جنۍ چې هم ویني چې دا خو خطرناک دی او دا ورته ووایي چې تو زموږ امتحان کې زموږ ټیم کې شاملېدو دپاره به ته مخکې د پولیس سټیشن نه به ځې او د هغې چې کومه جنډه ده هغه به ته راپټوې، نو ته به ځان ثابت کړې چې ته څومره اوبو کې. بل طرف ته دا کس وښیي چې کوم دا جنۍ والی نو دی راشي د پیري خلاف ریپورټ کوي، خو دا جون پسې راشي دی ورته ووایي چې ما ته پته را ده ته دروغ وایې. دی ورله پیسې ورکړي چې هغه جنۍ تېره کړه او خپل کمپلین واپس واله، که نه ستا به خیر نه وي. بل طرف ته د میر چې دا کمزوی وي دا هم د خپل مور په خپله اغوا کړی وي او انځام یې په دې ډاکټر لګولی وي. دې دا تانتریک ورته چې آخر تا خپل زوی په خپله ولې اغوا کړلی انځام دې په بل ولګو. دا ورته وایي چې ردې به وروسته تا ته نتیجه راوځي. بل طرف ته د هغه پیري جون یو کاله جادو والا یو ښځه راوستې چې هغه د دې معلومات کوي چې آخر دا څه مسله ده. هغه چې وګوري په دې باندې تور جادو دی او دا چې چا هم وجلی ده هغه انسان نه دی او هغه ډېر خطرناک دی، یو کاله جادو په دې شوی دی. بل طرف ته دا ویسلي چې کوموي دا راشي هغه پلیک تختولو دپاره پولیس سټیشن نه چې ولې د ټولو مخکې به ته د پولیسانو سره پنګه واخلې. دا ښه په اسانۍ والوځي او د پلیک واخلي د دغه ځای نه تښتي او د هلک یې ونیسي چې تو دا چل مه کوه، خو دا د دې هلک وانهوري او دا لاړه شي هغه پلیک ویسي. بل طرف ته دا مور یې دونه ظالمه چې خپل زوی اغوا کړی او اوس د دې په مخې ته فاټ کې به څه کېږي د دې به بله ایسه را روانه وي. که تاسو داسې ویډیوګانو کتل شوقینان یې دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د داسې مزناک ویډیوګانو دپاره ولې د دې دویم پارټ په ډېر زر را روان دی او زه به ایکسپلین کوم او که ستاسو خوښه شوي لایک ویډیو